په تیر حکومت کې د 40 کروڑونو روپو په لګښت سره جوړیدونکي بنو میریان سړک باندې د ولاړ کار د بیا شروع کولو او فند ریلیز کولو د پاره چې په احتجاجونو باندې کار ون نشو نو د سیمې خلکو د مجبورۍ نه په خپله د سړک په جوړولو او سمولو باندې لاس پورې کړو د کینګر په مقام ښه په درس کې چاندا او کار په سړک باندې روان دی چې واړه زاړه ډېر په مینه پکې برخه اخلي د شګړه اولسي غورزنګ مشر منیب راحل وایي په سړک د نیمګړي پاتې شوي کار له امله خلکو ته په ګړدونو او کندو کپرو کې تلل بیخي ګران شوي دي او په خاصه توګه بیماران او سټوډنټانو د پاره دغه سړک سخت رکاوټ جوړ شوی دی نو دوی مجبور شول چې دغه رکاوټونو د کمولو د پاره د اولس په مرستو باندې په خپله په سړک کار شروع کړي د خلکو ته دا مشکل و چې د صحت په حواله سره چې کیم د میر بیماران د کلی نارتل ودغه ته ورتل دا ډیلیوري کې سینه چې فلیاره بونده وداغه وشوله و بیماران می د صحت په حواله د تعلیم په حواله می بچیان د اسکولې د تګ نه انکار کو په دا والا تعلیم او صحت می چونکه بنیادی حقوق دي دغه د پرامیز لوی اهمیت ته و میش په نظر شې سوتلی دي و دغه د پرار چک شوی دي چې سه پر د عوام چندې ژال کا پدیش موجود ای میز د چار مخشه بی چې سه پر میز ان شاء الله پر ذکرانه تور باندې دا چاته میز دیاړي نو ور کای پیسې نو ور باید چې هر چرته په ولسی سطح باندې د حکومت سره خلک دغه سه د نیمګړیو منصوبو په پوره کولو باندې لاس پورې کړي نو د دې سره به نه یوازې په خلکو کې قومي او اجتماعي شعور راشي بلکې د پی ټی آی د حکومت چې کومه د تبدیلی وعده دي هغه به هم تر څه حده پورې رښتیا شي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.